نفي طریقې د راخلاصولو د ورډ پروګرام او دا باندې غږیدل کنه مساوي ار ان ډي پریکټس لپاره تاسو کولای شئ بده کې یو څو پاراګراف لیکل ته توکي غټ عدد څومره مانی مساوي 15 شپېت خدای چې زده ده له دې نه پس راځو په دې کې لږ څه د لیکم او دا فایل سیو کوم فایل او سیو دې کې شنه وختونه دي اول د په دې کې ریسنت مخکې به ریسنت صرف په اوپن کیو کنه دا ریسنت څه کار کوي په سیو کې سیویس کې سیویس کې دا وظیفه اجرا کوي چې د نږدې وخت کې د کومو فولډرو کې تا فایلونه سیو کړي دي کولای شي ډایرکټ کې په هغه فولډر باندې کلیک کې الته سیو کړي په دې کې لږ مخکې ما د ډیسکټاپ استعمال کړ ډاکومنټس ولې پاس نه تخکاری ولې دا پاس نه تخکاری دا ځکه چې دا ما پینټ کړی ده دا ګور دا بټن ده په هر فولډر چې ولې پین د چې ټویټر کې پوسټ هم پینټ کولای شي درې نقطو ټکو باندې کلیک کوي پین دی کوي څوک هم چې د تا ټویټر آی ډي را خلاصوي اول به دغه پوسټ ښکاري خدای دې وکړي چې تا د هغه نه وروسته نوي پوسټونه هم کړي خو اول به دغه ورته ښکاري نو دغه فولډر ما پینټ کړی ده ځکه دغه ځای کې ښکاري نو په کوم فولډر کې چې ته سیو کوې هغه باندې کلیک نو سیو په هماغه ډول ده صحیح ده ځای ورته انتخاب کوه او سیو یې کړه هېڅ تغیرات نشته پکې ګورئ زه په ډیسکټاپ باندې سیو کوم نوم ورته ورکوم جان او سیو سیف شل د ګوره جان نوم بیا راځم زه خاصه وظیفه خو بدله شوله خو راځو سیویس ته دا هماغه خبره ده اپشن یې هماغه دی کې ریسنټ کې هماغه خبره دی راځو ون ډرایو چې کوم دا په سطحه نن سبا خلک چې معلومات ډېر له ځان سره ګرځي هارډ ډیسک سره ایکسټرنل هارډ ډیسک څه دي هغه کې معلومات واچي دغه ځای بس بیگ ته واچي لاړ شي چې چیرې دی هغه هارډ ډیسک هلته کمپیوټر ته ورلګوي استعمالوي هر کمپیوټر ته لګولی شي کمپیوټر دروند دي ټول شي وړلی دې یو بل حل اوس راوتلی ده صرف انټرنیټ ته اړتیا لري په انټرنیټ کې داسې سایټ دي چې هغه صرف تا باندې میموري په کرایه درکوي در باندې خرڅوي نه کرایه باندې درکوي که موږ تاسو چې کورونه په کرایه نیسو کې اوسو د تا معلومات هلته کې خوندي وي د هغو حفاظت د دوی په غاړه ده 1 جی بي غواړي 2 جی بي غواړي 10 جی بي غواړي 1000 جی بي غواړي څومره چې غواړي د هغه مطابق ته نه د کال کرایه کټ کوي ته خپل معلومات لا راځي ډایرکټ له دې ځای هلته ورسیو کوي بیا چې کوم ته لاړ شي کوم ځای ته لاړ شي صرف کمپیوټر ته کښېنه انټرنیټ لري هغه خپل یوزرنیم درکوي هغه باندې هغه ته داخلېږي هغه معلومات لیدلی شي ډاونلوډولی شي چاته یې ورلېږلی دې ته کمپیوټر ساینس کې وایي کلاود کمپیوټینګ څه ته وایي دا یوه اصطلاح ده که نه یو تخنیک ده کلاود کمپیوټینګ ورته استعمالېږي او تاسې که دلته هم ګورئ بیا په انفو کې اپلوډ ګوره کلاود نښه ده کلاود ته نښه هغه که ده اپلوډ که نو موږ فعلا دا نستو استعمال دا مایکروسافټ کمپنۍ څه ون ډرایو هغه جوړ کړی ده په هغه کې کولی شي تاسې ور سیو کړئ خو څه وایي نو انټرنیټ کنیکشن د هغه لپاره لازم ده ضروري ده باید تاسې د هغه لپاره چې ولرئ انټرنیټ خامخا ولرئ له دې نه بغیر موږ تاسې راځو دس پي سي ته دې باندې چې کله تاسې کلیک کوئ نو په دې کمپیوټر کې چې تاسې ریسنټ کې ټول درته کوي ګوره که تاسې فلش شي ولګولي په هغه کې هم سیو کړي هغه فولډر هم درته کوي خو په دې پي سي کې دې کمپیوټر کې چې کومې فولډر ته ډېر استعمالوي چې فایلونه پکې سیو کوي هغه درته کوي لکه ډیسکټاپ او ډاکومنټس کې زه ډېر سیو کوم هره ویډیو زه په ډاکومنټس کې سیو کوم او تاسې که فکر کوئ تاسې فایل شي سیو کوم په ډیسکټاپ باندې ځکه چې ما نه نږدې که نه زه بېرته تر راخلاص کړم یا کار ته کوم نو هغه فولډر ته ښیي که د هغو کې سیو کوې دې باندې کلیک کړه او ایډ ا پلیس فرض که تا ون ډرایو یا ویب سایټ د دې نه دې نه ده اخیستې هغه میموري دې په کرایه نه دی نیولې بل مختلف ویب سایټ دي بل ویب سایټ سره دې هغه کړې ده کرایه دې د هغو نه اخیستې ده میموري نو کولی شي ته هغه څنګه کې ایډ ا پلیس باندې کلیک کړې نو دې ځای هغه ور ایډ کړې بیا به هر وخت ته په دې ځای کې دغه نوم ښکاري بس کلیک به کوه هلته یې سیو کوه او براوز چې ده دا عادي سیو ده یا سیویز ده سیویز نور یو رقم دي صرف فرق باندې خو پوهېږئ چې یو فایل په ډېر نومونو هغه یواري او دلته د ډېرو ډولونه هم له دې ځای دي ښه هغه باندې هم کار کوو چېرته یې سیو کوې ځای ورته انتخاب کوه او سیو یې کړه اوس راځم نیو ته
نیو سره نوی فایل را خلاص کړه. ګوره هغه د جام په نوم سیده ته چې بلینک ډاکومنټ خالي ډاکومنټ را خلاص کړه. 200 دلته هم تاسې وسیدلی شئ. بیا زه ورته وایم چې داسې کار وکړه نیو خو دا نور څه شي دې پکې ده تاسې که فکر کړی دي موږ او تاسې یو فارمیټ د یو ډیزاین د څه رقم باید ولیکل شي. د کارډ به رقم ښه رنګه ډیزاین لري او د هغه چې کوم د خیرات فاتحې هغه بیا ساده لیکل کېږي. ډیزاین کې هم لږ فرق کې څه رقم کوم کل به څه رقم که نه کوز به څه رقم شي لیکې پاس به شي لیکې څنګ ته متن کې به شي لیکې هغه فرق دی هر یو. همدغه رقم که چېرته یو مکتوب مثال مکتوبونه مختلف ډولونه دي هغه مختلف ډولونه لري. مکتب ته که روکه لیکې یو فارمیټ یو چوکاټ لري یو ساخت لري. دا ساخت چې موږ تاسې پښتو دري کې لرو دوی په انګلیش کې د هغو لپاره دوی تیار هغه نومونه یې ورکړي دي. دلته تاسې وګورئ ادجسنسي لیټر دې دغه ډیزاین ده فرضي لیکلي کې دې ادجسنسي لیټر کې تا په کار شي لپاره استعمالي د بیا ټوله بیټر ښه به پیږي نو دې باندې به کلیک کې ډیزاین جوړ د خپل لیکل پکې وکړي خلاص. همدغه رقم ادجسنسي ریپورټ ده او نور هم دي پکې. زه ته هم چې همدغه یو را خلاص کړه څنګه چې په کلیک کې دلته را خلاص شه دغه تاریخ دلته ولیکه تاریخ ټوډې نن راواخله خپل نوم د دوی دغه بس لیکلو دغه سټایل دی نو زه به نور څه کیم که موږ او تاسې څوک چې ورلیکي که نه په اخر کې استعمالوو دوی بس په اول سر کې م لیکي او څوک چې ورلیکي د هغه د کمپنۍ نوم او ادرس بیا چې چاته لیکي د هغه نه وروسته د هغه نوم ده او د هغه ادرس ده. ټایپ سلوټیشن موږ او تاسې محترمه ښاغلي او وغیره شي استعمالوو که نه دوی ډیر وغیره استعمالي او متن به دې دلته ولیکي. په اخره کې ټایپ د کلوزینګ موږ تاسې په درنښت وغیره استعمالو دوی ریګارډز وغیره دغه شیان استعمالي سینسیرلی او بیا بیرته خپل نوم ده بیا د ټایټل چې څه وظیفه لري کمپنۍ نوم دی دغه ځای کې لیکي او ورته چاپ کوي تیار یو ډیزاین جوړ دی. نو دا موږ او تاسې نه استعمالو ځکه چې موږ او تاسې د موږ خطونه او مکتوبونه اصطلاح فرق کوي نو د دې وجې موږ او تاسې دا استعمالوو هم نه. بیا راځم په دې کې یو څه تاسې ته زه وښیم چې تاسې په کار راتلی شي په دغه نیو کې. دا خو هغه دي چې تیار ورډ پروګرام سره راغلي دي صحیح ده. دغه ځای کې تاسې کوئ سرچ لري سرچ زما په کمپیوټر کې کار پرېښی ده که زما وینډوز او کېدای شي بېګا ته بېرته رسره کړم نو دا سرچ هم کار کلیک کېده بیا وروسته لږ وروسته بیا کار کې پرېښود تر اوسه کار کې پرېښی دې سر تاسې کولی شئ که انټرنیټ microsoft.com نه نور ټمپلیټس هم ټمپلیټس د ټمپلیټ وایي ډیزاین ته ګوره دا هم ټمپلیټ ته دا ټمپلیټس ډیزاین یو خالي ډیزاین دی او نور ډیزاینونه تیار ساخت جوړ شوي رالیږل شوي. فرض که ته چا غواړي که نه چې ښایسته تیار ډیزاین شوي زه صرف نوم کې ور ولیکم نوم ورته ولیکې او جوړ مایکروسافټ کمپنۍ ویب سایټ ته یې جوړو نو په دې په ځای به بیا هغه درته وښکاري ډاونلوډېږي یا به نیم ام بي سایز وي یا به ام بي چې ډېر زیات شي. زه خپله هم استعمالوم تاسو ته یې زه وښیم. یو ما ډاونلوډ کړی څوک چې په A+ ګریډ کې فارغ شي نو هغو ته ما هغو ته هغه هم ورکوم سره یو ستاینلیک غوندې نو راځم تاسې باندې زه یې وینم فلا ته ځم او سرټیفیکیټس ته په دې کې دغه ده سرټیفیکیټ آف اپریسیشن دې ته تاسې وګورئ دا مال هغه نه دلته ډېر خړ پړ ښکاري ښه دا چې کله چاپ کې بیا ډېر ښایسته ښکاري لوګو مې شاته پکې راوستلې ده او دا ډیزاین تیار ما دا ډاونلوډ کړی ده ښه
صرف دغه لیکلو کې مې لږ لږ تغیرات راوستلي دي او تاریخونه ماریخونه ورته برابر کړم نورې بس زه ورته اوس خو مې تیار جوړ کړی دی صرف تاریخ او نوم کې بدلوم او وروسته چې چاپ کړم دلته امضا او مهر ورته په ولګو پښتو کې نه پیدا کېږي انګلیش کې دي دا لیکل دی ته انګلیش ته بدل کړه که نه اوس خو پوه شوې که نه دغه ځای کې ورته ولیکه چې ستا لیکه چا ته که نه محترم فلاني ته څه شي لپاره او نور لوګو موګو شاته څنګه کې لګېږي دا درسونه راځي وخته ښه انشاءالله وایي دغه ډیزاین چې کوم د تیار بس راغلی و تاسې کولی شئ په ما په دغه نیم کې سرچ کړی ښه تاسې هم کولی شئ هلته سرچ کړئ سرټیفیکیټ وغیره ډیزاینونه او هغه ډاونلوډ کړئ بیا یې لږ لږ تغیرات پکې بغیر له انټرنېټه چېرته کار کوي دا خو داسې پوښتنه شوه لکه نه دی مخته نه ځم اوپن ته راځم خلاصوه موږ او تاسې سیف ویلی یو که نه هغه مطابق د ریسنټ د نږدې وخت کې د کوم فایلونه سیو کړي دي هغه راخلاص ګور لږ مخکې ما دا راخلاص کړی و که نه اوس په کلیک کې ډایرکټ راخلاصېږي په ورډ پیډ او پینټ کې هم استعمال کړی دې نه مخکې جان و په هغه باندې کلیک راغلی دغه نه مخکې پیتاوی ده بجو کې دوه درې نفر دی هر وخت پیغج که نه زه ستاسې پیتاوي ته ناست دی د دې پیتاوي ګروپ هلته ناست دی لکه ته چې ناست ته خو ځان ته ناست دی کله کله بنګ بنګ هم کوي کله ځکه زه ورته چې پیتاوي والا کله ورته چې تاسې ووځئ باندې بنګ بنګ وکړئ بیا راسئ نو تاسو خو څوک شته نه نو دې باندې چې کلیک ډایرکټ راخلاصېږي په دې کې یو نوښت راغلی د ما دلته صرف هلته به صرف ډاکومنټس و په دې کې فولډر هم دي د نږدې وخت کې د کومو فولډرو کې سیو کړي دي هغه هم کولی شي چې په کلیک لږ مخکې ما په کلیک ډایرکټ هغه فولډر ته فایل راخلاصولی شي ون ډرایو کې د سیو کړی ده هغه نه راخلاص که دس پی سي کوم نه نږدې وخت کې کوم فولډر استعمال کړي هغه نه راخلاص بل یو ځای دی مثال دغه د ون ډرایو په رقم کلاود کمپیوټینګ چې کوم میموري ته په کرایه نیولې دي هغه نه راخلاصولی شي خو عادي چې د څه ده براوز اوپن چېرته دې سیو کړی او طریقه نوره ټول هماغه ده مثال جان په نوم